بس ما ابو ته ویل چې راځي چې په دې رش باندې چا څه نه دي کړی نو موږ به دا یو دغه روچت کو اویرنس هم پکې وکړو خلکو ته پکې خپل مخ ښکاره شي تقریبا چې 4 کال یې رانه واغستل جی بالکل په دې باندې تقریبا 10 لک روپۍ برابر شوي ټارننګ د هغې نه به څه شوي که نه الحمدلله کېږي لګیا دی سبق مې ویلو خو ابو راته ویلې چې راځه زه په هایکو باندې پېژندلی کېږم ته نن په ریپ باندې ځان وپېژنې او کړې دا بس لږ وخت یې پکې د خیره یو هفته نیمه پکې په دې کرونا باندې ده داسې یو خبرې وبکې راولو چې رور یې خور ته سینډ کولی شي خور یې رور ته سینډ کولی شي مطلب تاسو وایئ چې لکه یو داسې انټرټینمنټ به مستقبل کې موږ ورکوو چې هغه به فیملی انټرټینمنټ بالکل بالکل کور کې به کتی شي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو د ستاسو قربان نوید بهزاد د خپلې خپرونې کلي ولس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ژوند به مو ښه تېرېږي قدرمنو دا مهال پېښور کې یم ایراني کونسل خانه کې او زما سره د نوې چې کوم رایزنګ سټار دی د پښتو سندرو لاره پرېږدې لاره به تاسو کتلي یو چې د هغې نه ډېر زیات هیټ شوی دی نو هغه ما سره ولاړ دی آفاق ظفر نو هغې سره یو څو خبرې اترې کوو یو زموږ سره اوسېږي 8 بجې راوتې ما اوس دې 12:30 لاره پرېږدې لاره السلام علیکم وعلیکم السلام آفاق ظفر صاحب څنګه یې شکر دی الحمدلله تاسو څنګه یې نن سبا څه کوئ یو سبق وایئ بس نن سبا سبق وایم لګیا یم کنټینیو دی سبق مې 3rd year electrical کوم 3rd year electrical engineering جی لاره پرېږدې لاره په میلیونز ویوز په هغې باندې راغلي وو لږ شانتې د هغې په اړه ووایه دغه څنګه خیال تاسو راغی دا زه ابو به مې په رش کې ګرځېدو نو زموږ سوچ له بس ما ابو ته ویل چې راځي چې په دې رش باندې چا څه نه دي کړی نو موږ به دا یو دغه روچت کو اویرنس هم پکې وکړو خلکو ته پکې خپل مخ ښکاره شي بس په دغه طریقه باندې لګیا تقریبا چې 4 کال یې رانه واغستل خو شکر دی دومره توقع هم ترې نه وه چې څومره ووته زمونږ ډېر زیات محنت تاسو په هغې کې کړی و نو په دغې خو به خرچې هم ډېر زیاتې راغلي جی بالکل په دې باندې تقریبا 10 لک روپۍ برابر شوي 10 لک ډېر زیات اماونټ دی نو څه انکم سارننګ د هغې نه به څه شوي که نه الحمدلله کېږي لګیا دی دا راته ووایه چې دغه هیټ کېدو نه بعد لاره پرېږدې لاره نو د هغې نه پس بیا تاسو د بل سندرې جوړولو ته بیا وکړه که نه او کړم دا بس لږ وخت یې پکې د خیره یو هفته نیمه پکې په دې کرونا باندې ده کرونا باندې جی کرونا څنګه لږ شانتې معمولي که وضاحت تاسو وکړئ نو ښه به بس هغه یو ماشومه د سکول دی نه ځي مونږ هغه په زور بوزو ما سره نور ملګري مې نو هغه په سایکل باندې روان وي مونږ روانه کړي مطلب چې کرونا د دې چې کومې چوټیانې وشولې نه بعد ماشومانو یو مایند سیټ جوړ شو چې یاره بس بیا چوټیانې ماشومان نه ځي سکولونو ته مازغو یې زنګ نیولی او هغه آیډیا تاسو پکې راوړلې ده بالکل هماغه نو څه ګڼئ چې هغه به هم دغه شانتې خوارۍ محنت سره به لکه تاسو جوړه کړي وو هغه به هم دغه شانو چلیږي که نه انشاءالله چې په څه باندې خواري وشي نو هغه کامیابېږي همیشه نو کله مو د ریلیز اراده ده بس دغه انتظار کو د هر څه ته کووډ-19 ته انتظار کو چې څه دغه راوړي نو بس هغې کې بیا بل دا هم راته ووایه ستاسو والد صاحب چې دی ظفرخان ظفر صاحب نو هغه د هایکو دپاره مشهور دی مزاحیه شاعر دی او ټي وي باندې په سټیج پروګرامونو کې خلک یې ګوري سوشل میډیا باندې هم ډېر زیات ان دی دا وخت یو نو تاسو هم دغسې مزاحیه څه شعرونه شعر و شاعري کوئ که نه نه ځي نه بس زما خو فیلډ بدل و اول سبق مې ویلو خو ابو راته ویلې چې راځه زه په هایکو باندې پېژندلی کېږم ته نن په ریپ باندې ځان وپېژنې چې په ریپ باندې ته وپېژندلی شي لکه مستقبل کې هم ستاسو دغه اراده ده چې دا به مخکې بوځې انشاءالله بس داسې به کوو چې داسې یو خبرې وبکې راولو چې رور یې خور ته سینډ کولی شي او خور یې رور ته سینډ کولی شي مطلب تاسو وایئ چې لکه یو داسې انټرټینمنټ به مستقبل کې موږ ورکوو چې هغه به فیملی انټرټینمنټ بالکل کور کې به کتی شي داسې به وي تاسو خو ډېر ښه سوچ دی ماشاءالله او امید ساتو الله نه چې دغه نیک مقصد کې کامیاب شي څه پیغام به لرئ نوي کل ته نوي کل ته هم دا پیغام لرم چې خپل محنت دې کوي چې څومره د وسه کېږي د هغې نه دې زیات محنت کوي چې کامیابي ورته میلو شي ډېره زیاته مننه تاسو ډېر ښکلی پیغام ورکو نوي کل ته ګران کتونکو همدې سره خپله خپرونه سرته رسومه دا و آفاق ظفر
کوم چې د پښتو مزاحیه ادب چې کوم دی شعر و شاعري د هغې نوموړی آرټسټ ظفرخان ظفر صاحب برخوردار دی یعنې د هغې زوی دی او د لاره پرېږدی لاره سندرې نه ډېر زیات مشهور شوی دی نوې هم د دې سندره روانه ده د کرونا کې چې کوم ماشومان په کورونو باندې دننه او هغه نن سبا سکولونو ته روان شوي دي او سکولونو ته زړه نه کېږي په دغې باندې یو سندره تیاره کړې ده هغه هم ډېر زر روانه ده امید ساتو چې هغه به هم د دې په شانتې یو هیټ سندره یا او تاسو به ډېر زیاته خوښه شي او همدې سره خپله خپرونه سرته رسوم تاسو نه اجازه غواړم د نوې فنکار سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د الله په امان Lara, Freddy, Lara, Freddy, Lara, Freddy, Lara, Lara, Freddy, Lara.